哎呦我的妈！ ته بابړې لته بدر کی یاته نه وای دا لته نه وای وی بیا هغه د ټانکرانو سمه لارې پرېښوده سادین په مدرسه راله دا اوس ستا کار و کو دې ښه یې لته درکړه شونډه کې یې مات کړو تا پکې څه کار دی یاره یو بچر دی کې به خبرې کې او دا ټانګره چاته ووي ټانګه مې ستا ته نه دي ویلي ټانګه مې چاته وي تا ته مې وویلې که نه ما ته دې ووي نو ما ته دې ولې وي ما ته ولې وي زموږ دله باید ښه کار نه کړي خرم راوستی نه ای سړیه ها زه بعضې وخت خفه شم که نه ما خفه خلک چې څونه عمر یې زیاتېږي نو هغوی کې سړیتوب راځي او ستا چې څونه عمر زیاتېږي که نه نو تا نه هغه نه هغه سړیتوب ځي سړیتوب نه ده خلک خاونده دا چې تا سړیتوب دي ها یا خدای نه زه څوک یم زه خو هم انسان یم تنګه شمه دا ته چې کوم کارونه کې دا ستا راکولي دي څوک یې او ډانس وکړه زه به ته کېږم او لاسونه به ته پړقومه نه دا زه به د خوشحاله کړم ولې موږ ډولکي مار یو او یا زه ډم یم څه چې زه به تا ډانس کوم ولې ما ته وې چې راته ویل نو چې ستا نیکه به ډول واوسو زما نیکه به ډول و او دا خبره یې نه کړه آینده لپاره ما ته دا خبرونه کې وایي زه به تا ته ډانس ویل کوم خلک ښځو ته دا خبره کوي زه ستا ښځه یم چې ډمه نیم نو ته ولې ما ته دا ګډې وډې خبرې کوې ته وایم منډک بچې ما تا ته څه ګډې وډې خبرې کړې دي ما تا ته ښه سمې خبرې کړې ورشي زور کس راولي زه به هغوی مخې ته دا خبرې کوم که هغوی ما ته ووایي چې ته غلط یې نو بیا وایي چې څه دا باید غلې خبرې ستړی مو وسړېږه یو پیاله چای راباندې وڅښه ښه په جګ کې ځه او چې به راباندې وڅښم خو بس ته خدای ته وګوره لږ دا ځان په دور کړه نه پې نشته ورشه د اخره ولاشه ویښ تو ولې خدای دې بېخونه ماته دې پې حرامي دا چې حرامې کار چې چې پې نشته به دې څکم که نه ستا پکې څه کار دی پاسه تېروله شه او زه پکې تا یوی نه نور لوښي به راوړې زه خو په دې لوښو کې راخورې جام راواله منډه جام راواله نه زه جام نه راغلم ښه بله د بقرې به مو د کور نه پی راوړم وایي ښه دا چارکور روړ خو ما داسې چې خره راوړلی شي صحیح ده دا هغوی منډک بچې چې د خرې دا پی د باندې وڅکم چې لږه غټه شي هسې م ودانې کې الله لالا ما ودل خره تړل اوس ونیسته څه شوه ولې تا ته ما ویله چې طوطه کښېنه ته دې چېرته تللی وې یار هغه لوبه وړې یو اوبه دې راوړې نو خره دې څه له داسې پرېښه اوس خره راپیدا کړه شابه زه یې کته نه پیدا کړم نشته لکه دا خره خو ما په کشتونو اخېستې اوس په بېبي له څه جواب ورکړو څه کې لکه تا خو زموږ خره نه پټه کړې او په دې مردکي کې کړې وه الله مردکي اوس جوړه غلاګانو ته لاس واچوه راځه چې ورپسې ورځو داسې خوشې تشې ګرځي وردکي روزه ملکیو روزه ځان سره اخرم را بار کا جلاله مالکه څه تل دي اخره را بار کا هغه دې اوازونه یې اورم د څه خره دا اوازونه چې راځي ما کړې پټه کړې وه یار د خدای ظالمه ما خره مړه نه را پټه کړې د خولې په خوله دې اتباع شته د ما په خوله دې اتباع نشته ستا په خوله د ما را سره اتباع شته نه زما د اخره را بار کا دا ما په کشتونو اخېستې بیبي د چرګ یې خرڅې کړې و دا اخره م پې اخېستې و زر رومه څه یم دا چې کار دی که نه چې ما خو پروا نه لرم او چاچي نه خره اخېستې ده صحیح ده زه یې دله را بار کومه صحیح ده ویې ګورئ تاسو ښه د خپل اخره نه دی هغه د یو ویښته نه پېژنم هغې له ما دا ټول وجود ویښته شمارلي دي شابه زر کوه چلو ګرمي ده دا لالا دا هلته تللې وه تا پته کړه هلکه دا زما خره یا مړه چاچي پرېږده ولې پرېږده ولې خره پرېږده نه پرېږدم دا د ما ده ښه لالا وه وای وایي داسې کوې خدای تباه کړه ګولې داسې کوې دا خو په دې 40,000 موبایل ورکړی و دا خرې اخېستې وه زیاتې مه کوې یو مونږ پټه کړې وه بیا خو چې خره به رانه سینګاپور ته په خزانو را باندې کومه دا خره ورشه بله خدای راکړه پرېږده خره افغوس دا زمونږ خره ده دا زمونږ ده مونږ یې پټه کړې وه خاوند یې غل دی کینه غلي غل به دې هغه پلاري صبر کوه مونږ له خو خپلې پیسې یا موبایل ته والې که نه هغه خو چانسي دی ما ورکړي هغه چانسونه غواړی چانسي خو دروازې لس چانسونه وایي موږ له خپله خره راکړه شابه دا خو موږ په کشتونو اخېستې او ګوره
خدای پاک موږ غوښتنه نیسو دا ته نو تر از نور کپ پیل تلګو لارې تابانه کتا چې مې خلصه کړو باغی ما د موبایل واغشتو سلامونه ګرانو ملګرو دا وګورئ د آیفون شوقیان پکې رامنشن کې په 2.5 لک روپۍ هم واغېستو او ریکارډینګ هم کو دقه دې ګرم شوې ټول هم په 2 منټه ریکارډینګ وکړو بس اوس یې دارې دې لښتي کې دپن کوو نو که د چا په کاري کولاډیر شامیت او پسې راشه دې لښتي کې دپن دی ها دا راته ووایه دا موبایل د چا دی دا د مردکي دی که نه دا مردکي اغشتې دی چینچي خرڅه کړه پرېږده چې د مردکي شو که نه دا به ده چېرته من کړي په لاره کې وي په 2.5 لکه روپۍ مې اخیستی دی دا د ده موتی نه دی دې دپن شو ها دا راواړوله بلکل دا خبره ټیک ته ده مردکي دا یې راپټ کړی دا چانسي راواړو اوس یې په ما نه راړي دی دا ستا دی چانسي نو دا لارې تابانه کتا چې مې خلصه کړو باغی ما د موبایل واغشتو نو دا خو ورته چانسي راواړو هغه وایي ما له به پیسې راځي هغه نه مو چینچو خرڅه کړی و یې مردکي ستا د سره دي چې په خلکو کې خوښۍ دا ده د موبایل دا چې څنګه 2.5 لک روپۍ لاړې بس دا چې ته بل موبایل خټو کې حق کا چې څه وسره کوي نو ګرانو مینهوالو که دا موبایل له چا په کار یې راشه پسې کولاډیر خاص کلي ته په شامی کې لښتي کې دپن دی راځئ چې تیزوله دا به د چا نه په کاره و راځئ چې ځو ته خدای یې بېخته آیفون وباسي بس چمچمه جاړه راځو کې السلام علیکم ګران کتونکو امید لرم چې تاسو به ټول ټیک ټاک او فټ پاټ په همداسې کار دی الیاس صاحب راغلی او دا زموږ ډېر خوږ ملګري عمرې تلو خو یاره زه نوم راغلی نو اوس الیاس صاحب راجو او دې څه وخت کې زموږ ډېټر هم کیمرامین هم بله خبره دا چې موږ سره بل قاري صاحب ناست دی دې به تاسو ته یو مزېدار شان کلام هم وایي ورځئ کېږي څنګه پرې ورځئ اول خو ته وایي دا سټوډیو ده د وګل محمد الیاس اجس صاحب دی ښکلې سټوډیو ده دې ته ته وګوره او ماشاءالله سړي ترقي شوې ده خدای دې له نور هم ورته امین امین بس عظیم شی نو داسې خبره کې سمې د وردګي واینس چې څومره کتونکي دي اورېدونکي دي خو د دلبر واینس چې څومره کتونکي دي نو ټولو ته زما د اړخ نه سلامونه نیکې هیلې احترامات او پېرزونې ډېره مننه مردکي ستاسو چې تاسو راغلئ ستاسو د ټول ټیم ډېره زیاته شکریا ده کوم الله مو راته تل ښاد آباد خوشحاله بریالي ساته قدرمندو KPK سټوډیو ده او دلته چې کوم دی هر قسمه نظم دې سره چې کوم دی د ودونو پروګرامات وي د سربندیانو د هغې کوریج موږ اخلو ښه په تسلۍ سره نو که تاسو هم غواړئ چې زمونږ د واده ریکارډینګ د سربندي ریکارډینګ دی په یو ښکلي او بهترین انداز کې هغه ریکارډ کړی شي مطلب د 1 غنټې 3 غنټو 4 غنټو د سربندي تاسو د هغې ټول کوریج په 4-5 منټو په بهترین انداز او په بهترین کوریج سره غواړئ نو موږ سره تاسو په نمبر باندې رابطه کولی شي 0349 دا نمبر به تاسو ته په سکرین باندې هم ښکاري موږ سره زموږ ډېر خوږ ملګری شهزاد محمودي صاحب ناست دی د هغوی نه به یو ښکلی او مزېدار کلام اورو نو راځئ یو شمېر خلک دا خواز اوري او ښایسته او مزېدار کلام ورته وړاندې کوي حسن و جمال تددا شمس و قمر چرته رسی نور البشرا تا تبل یو بشر چرته رسی نور البشرا تا تبل یو بشر چرته رسی ستاد زیبا جبین تشبی نور کوم پا گلاب ستاد زیبا جبین تشبی نور کوم پا گلاب ستاد زیبا جبین تشبی نور کوم پا گلاب درتا گلونا در ریحان و صدبر چرته رسی نور البشرا تا تبل یو بشر چرته رسی نور البشرا تا تبل یو بشر چرته رسی جزاک الله ډېر زبردست کتونکو دا قاري صاحب اواز تاسو واورېد او ویډیو مخکې شیر کې او الیاس قاري صاحب تاسو خپل نمبر پرېښود چا چې دغه شان څه دغې نو الیاس قاري صاحب سره په دغه نمبر باندې رابطه کوئ چې هر ځای کې ښاد آباد بریالي اوسئ مال او زما ملګرو له ورکې اجازت د الله په امان تا اخره کې هغه شعر